پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده صلاة الأوابین حين ترمض الفصال. صلاة الأوابین، اواب چاته وي؟ الله ته رجوع کوونکې، یعنی هغه نیکان خلک چې الله ته رجوع کوونکي دي، د دوی د ضحا د منځه ټیم هغه دی چې کله د اوښانو د بچو خپې وسوځي، کله چې ګرمي خطا وکړي. د حدیث امام مسلم راوړی. په دې کې زید بن ارقم یو قسمه دوی ته نصیحت کوي چې دا لمونځ تاسو په د اولني ټیم کې کوئ، نو که د دې په ځای په هغه غوره ټیم کې وکړئ نو هغه ډېر غوره دی. دا مسله ما درس په اوله کې بیان کړه چې صلات الضحا دا ټیم خو دومره اوږد ټیم دی، خو غوره دا دی چې هغه ټیم کې سړی وکړي په کوم ټیم کې چې ګرمي تیز وي، په کوم ټیم کې چې ګرمي څه تیز وي. او دا وخت تقریبا داسې د 9 نیمو 11 پورې دا ټیم کې داسې ګرمي تیز وي، دې ټیم کې دا لمونځ کول ډېر غوره دي. الفصل الثاني کې حدیث دی عن ابي الدرداء وابي ذر رضي الله عنهما. دا حدیث د ابو درداء او د ابو ذر رضی الله عنهما دوانو نه نقل لوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عن الله تبارک وتعالى، او پیغمبر دا خبر د الله نه بیانوي چې الله وی. نو دا کوم حدیث شو؟ حدیث قدسی. دې ته حدیث قدسی وی ځکه چې هغه قدوس ذات ته منسوب دی. حدیث قدسی د دې معنی د الله د طرف نه، الفاظ د چا د طرف نه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه. و چې قرآن دی نو د قرآن معنی او الفاظ دواړه د چا د طرف نه دي؟ د الله د طرف. دا فرق دی یو، اگر که فرقونه نور هم دي زه دغه مسلې له نه ځم، خاصې دا مې فایده ته ذکر کول. که یو سړی چې د قرآن خو هم د الله د طرف نه او حدیث قدسي هم د الله د طرف نه، دا دواړه یو شان شو؟ نه، حدیث قدسی معنی د الله له طرف نه ده چې هغه په څه طریقه پیغمبر ته وښوی شو، بیا پیغمبر د هغه معنی تعبیر د خپل طرف نه وکړو. نو الفاظ د پیغمبر د طرف نه، معنی د الله د طرف نه. هر چې قرآن دی نو معنی او الفاظ ټول د چا د طرف نه دي؟ هغه د الله د طرف نه دي. د حدیث کې الله وایي، ګوره دا خبره یې ده که دا د الله خبره. پیغمبر وی الله وی یبن آدم، اے د آدم بچیا، ارکع لی 4 رکعات من اول النهار. د ورځ چې کله شروع کیږي زما دپاره 4 رکعاته لمونځ کوه. د ورځ چې کله شروع کیږي الله وی اے د آدم بچیه زما دپاره 4 رکعاته لمونځ کوه. 4 واوره اکفیک آخره، الله وی د ورځ د آخري پورې چې څومره مسلې دي د هغه ټولو دپاره به زه کافي شم. امام ترمذي دا حدیث راوړی. دومره لوی فضیلت نه یو سړی محروموي. ورځ اولنۍ برخه کې صلات الاشراق ته به کوم اشاره ده؟ په دغه ټیم کې 4 رکعاته لمونځ وکړئ، ډېر نه 4 د الله دپاره. د ورځ د اخره پورې چې څومره مسلې دي الله به دله حل کړي. زموږ د ژوندونه چې د غم نه ډک شوي دي او مصیبتونه او مسلې او ډغرې او هر څه ډېر شوي دي، او هر یو راځي د فریادونه کوي، موږ خو کسان راځي که موږ د دین نه ناخبره یو، که خبر یو عمل پرې نه کوو. ګینې معمولي اعمال دي الله پې دله هر څه برابروي. او دا تپوس مناسب نه که زه تاسو نه وکړم، ځکه چې بیا به ډېر کسان راښکاره شي چې کوم یو سړی په تاسو کې د 4 رکعاته کوي، نو ښه یقیني یم چې ډېر لږ به یې کوي، بلکې 4 پرېږده، کوم یو د اشراق د 2 رکعاته کوي دا به هم ډېر لږ کوي. بلکې زه دا تپوس کوم چې صلات الضحا د هغه ماسپښین د وخته پورې په دې د هغه وخته پورې څوک 2 رکعاته لمونځ کې کوي؟
څوک د 2 رکعاته کوي نو ډېر لږ به وي چې هغه به الله به پرې رحم کړی و نو بیا د هغه نه تپوس هم وکړه چې ژوند یې څنګه دی د هغه نه به یې تپوس هم وکړه چې ژوند یې څومره د خوشحالو نه ډک دی چې الله ګرنټي والي ګوره د الله وایي که نه د الله خبره کې څه شک شتي نو د الله نه یې څوک بیانوي د الله نه یې پیغمبر بیانوي دې سند ته وګوره پیغمبر نه ابو الدرداء ابو ذر دا وچېرې چې صحابه کرام بیانوي سند ښه برابر د امام ترمذي د حدیث راوړی او الله پکې وایي زه به ستا د کارونو دپاره کافي شم غم مه کوه دا ټولې مسلې به در اسانې کوم او موږ بیا ځان د دې لوی فضیلت نه محرومه کړو د حدیثو امام ابو داود امام دارمي هم راوړی دی او امام احمد هم راوړی دی د هغې نه بعد حدیث دی وعن